حمدالله محب د جمهوریت د سقوط رازونه ښکاره کړل. دا چې تازه یې څه ویلي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ. د افغانستان د تیر حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تېره ورځ د جمهوریت د سقوط په اړه د امریکا غږ او ازادۍ راډیو سره مرکې کړې. د په خپله مرکه کې ویلي چې د ISI په لارښوونه طالبانو تصمیم درلود چې مخکینی ولسمشر غني اعدام کړي او له بلې خوا په تېر شوې وه چې د لویې جرګې له لارې به واک طالبانو ته لیږدول کېږي، خو طالبانو پر تسلیمۍ ټینګار کاوه. محب په دې مرکه کې څرګنده کړې چې ښاغلی غني دې وروستۍ پرېکړې ته رسېدلی و که جګړه کابل ته ورسېږي هغه او د افغانستان حکومت به جګړه بایللې وګڼي. او د هغه په وینا کله چې طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل پرېکړه وشوه چې ښاغلی غني د له افغانستان څخه ووځي. نوموړي وویل له افغانستان څخه د غني د وتلو په اړه له امریکا سره هېڅ ډول همغږي او مشوره نه وه شوې. محب په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت د یوې برخې مسؤلیت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر اوږو ور واچاوه او ویې ویل خلیلزاد د طالبانو لاس ونیو او کابل ته یې راوستل. د افغانستان د ملي امنیت پخواني سلاکار د طالبانو لاس ته د کابل له لوېدو دقیقاً 3 ورځې مخکې حالات په اړه وویل چې د افغانستان د ملي مصالحې اداري شورا پخواني مشر عبدالله په دوحه کې له طالب چارواکو سره تر ملاقات وروسته په کابل کې امنیتي جلسه کې وویل چې له طالبانو سره په غونډو کې دې نتیجې ته رسېدلی چې طالبان پر سوله باور نه لري. حمدالله محب وایي د تېر حکومت له پرځېدو مخکې د خلیل حقاني سره یې د جوړجاړي په اړه خبرې کړې وې، خو په خبره یې هغه غوښتل چې حکومت د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي او بیا مذاکرات کوو. د دغه راز وویل چې سیاسیونو وکیلانو طالبانو سره تماس نیولی و، د هغوی خوا یې نیولې وه او فکر یې کاوه چې که طالبان واک ته ورسېږي دوی به په واک کې شریک کړي. د ده د خبرو نور ټکي که لنډ ووایو، ده وویل طالب هېڅ د سولې نیت نه درلود او همیشه یې کوښښ دا و چې د زور له لارې واک ته ورسېږي. دغه راز زیاته یې کړه چې افغان ځواکونو تل په میړانه خپله جګړه کړې او خپله میړانه یې په اثبات رسولې وه، خو دا چې وروستیو کې جګړه ونه کړه د دې لپاره یې جګړه ونه کړه چې نور د جګړې لپاره څه پاتې نه و. دغه راز زیاته یې کړه چې کرزي او خلیلزاد د ولسمشر په اړه دروغ ویلي. ولسمشر غوښتل چې واک د لویې جرګې له لارې په سوله ییزه توګه انتقال کړي چې طالبانو ونه مانه. دغه راز ده ویلي په کوم حالات کې چې اوس طالبان قرار لري امکان نه لري چې په دې حالات کې حکومت دوام وکړي. په هر حال تاسو د حمدالله محب د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خو نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. بیا چې تاسو ورته راځم خدای مو سپارم. الله پامان.